په غزني ولایت کې د الوتکې لوېدنې هیوادوال په تشویش کې کړي دي. دوی اندېښنه لري چې دا کار به ایرانیانو کړی وي. مختلفې اوازې دي. یو ځل وویل شول چې دا طیاره د اریانا هوایي شرکت ده، خو بیا وروسته اریانا هوایي شرکت وویل چې دا طیاره زموږ نه ده. نو موضوع همداسې ګونګه پاتې شوه. نو افغان ولس افغان حکومت ته سخت غوسه شو او پر افغان حکومت یې نیوکې وکړلې. نو ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو چې اصلي قصه څه ده، دا طیاره اصلا رښتیا چا ویستلې ده او د چا طیاره ده. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په غزني ولایت کې تېره ورځ د سپرلۍ یو الوتکه لوېدلې وه چې په لومړیو کې ویل کېدل د الوتکه د کامیر هوایي شرکت ده، خو یاد شرکت دا خبره رد کړې وه. دا الوتکه تېره ورځ د غزني ولایت په د یک ولسوالۍ کې لوېدلې وه، خو اوس د امریکا د هوایي ځواک قمندان جنرال ډیوډ ګولډپین ویلي چې لوېدلې الوتکه د امریکا د پوځ اړونده ده. د امریکا د هوایي ځواک قمندان ګولډپین دا خبر په واشنګټن کې خبریالانو ته منلی دی. ډیوډ ګولډپین 111 ډوله الوتکه کې د وژل شویو کسانو د شمیر او همداراز د الوتکې د سقوط په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي دي چې پوره جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر مارکس پر هم منلې ده چې الوتکه لوېدلې ده. دغه راز افغانستان کې د ناټو ځواکونو هم په غزني کې د دې خبرې پخلی کړی دی چې الوتکه د امریکا اړونده ده او رسنیو ته یې په لیږلو معلوماتو کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي. افغان چارواکو تېره ورځ ویلي وو چې الوتکه د غزني د یک ولسوالۍ د سید خیلو سیمه کې چې یاده سیمه د طالب تر کنټرول لاندې ده لوېدلې ده. بل لور ته وسلوالو هم ادعا کړې وه چې دا الوتکه د امریکا د پوځ اړونده ده او د دوی لخوا ویشتل شوې ده. ګرانو مینوالو په دې هیله چې له دغې موضوع له سیاست څخه به تاسو په پوره ډول خبر شوي وي. که مو خوښه شوي وي دغه ویډیو نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.